د جولای پر 14مه د امریکا پوځ په ایران کې تازه بریدونه وکړل. دا بریدونه څو ساعته وروسته له هغه ترسره شول چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ واشنگټن د ایران پر بندرونو سمندري محاصره بیا عملي کوي. ایران هم د سیمې پر هغو ځایونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د بریدونو ادعا کړې چې امریکایي ځواکونه پکې میشت دي. د دې شخړې مرکز اوس یوازې د ایران اټومي پروګرام نه دی بلکې د هرمز تنګی دی، هغه ستراتیژیکه سمندري لار چې د نړۍ د سوداګریزو نفت او طبیعي ګاز نږدې 5مه برخه ترې تېرېږي. امریکا وایي دا نړیواله او آزاده لاره ده، خو ایران ادعا کوي د تنګي د تګ راتګ د تنظیم واک باید یوازې له تهران سره وي. په دې ویډیو کې به ووینو چې شخړه څنګه دې مرحلې ته ورسېده، وروستي بریدونه څومره پراخ وو، د هرمز تنګی ولې دومره مهم دی، اټومي موضوع څه شوه او راتلونکې ممکنې سناریوګانې کومې دي. The Middle East probably would no longer be with us because you saw they sent missiles to 5 different countries that never even knew they were involved. لومړی روانه جګړه له کومه ځایه پیل شوه. اوسنۍ شخړه د 2016 کال د فبرورۍ پر 28مه په ښکاره جګړه بدله شوه. د بریټانیا د پارلمان د څېړنیز راپور له مخې امریکا او اسرائیل پر ایران پراخ هوایي بریدونه پیل کړل. واشنګټن او تل ابیب وویل هدف یې د ایران د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له منځه وړل او پر ایراني نظام فشار راوړل. په لومړنیو بریدونو کې د ایران پخوانی ستر رهبر علي خامنه‌ای وژل شو. حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه به ملکوت اعلی پیوست. ایران په غبرګون کې پر اسرائیل په سیمه کې پر امریکایي اجو او د خلیج په ځینو هیوادونو بریدونه وکړل او د هرمز تنګی د تړلو هڅه یې وکړه. وروسته د مجتبی خامنه‌ای د ایران د نوي ستر رهبر په توګه اعلان شو. جګړه نږدې 6 اونۍ روانه وه تر هغه چې پاکستان د اپریل پر 8مه د امریکا او ایران ترمنځ د 2 اونیو موقت اوربند اعلان وکړ. خو اوربند بشپړ نه و. په می او جون کې هم محدود بریدونه د بیړیو درول او د امریکایي او ایراني ځواکونو ترمنځ نښتې دوام درلودي. دوهم د جون موافقه، هغه فرصت چې ژر له خطر سره مخ شو. د جون پر 18مه امریکا او ایران د پاکستان په منځګړیتوب د اسلام آباد د تفاهم یادښت په نوم یو 14 مادهیزه موافقه لاسلیک کړه چې پاکستان یې یو ورځ وروسته اعلان وکړ. That Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. مهمه خبره دا ده چې د موافقې بشپړ رسمي متن د دواړو حکومتونو لخوا په رسمي سند کې نه و خپور شوی. د بریټانیا د پارلمان راپور هغه متن څېړلی چې امریکایي چارواکو رسنیو ته ورکړی و او د ایران د ولسمشرۍ دفتر له خپرې شوې نسخې سره یې پرتله کړی و. د راپور شوي تفاهم له مخې دواړو خواو باید پوځي عملیات بند کړي وای. امریکا باید د ایران د بندرونو محاصره ختمه کړې وای. ایران باید د 8 ورځو لپاره بې فیسه د سوداګریزو بیړیو خوندي تګ راتګ برابر کړی وای او د اټومي پروګرام بندیزونو او امنیتي موضوعاتو په اړه باید په 8 ورځو کې وروستۍ موافقه شوې وای. په اټومي برخه کې ایران ژمنه کړې وه چې اټومي وسلې به نه جوړوي. د غني شوي یورانیمو د موجوده زیرمې د له منځه وړلو یا کم غني کولو لپاره هم د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پر سر لاندې د یو میکانیزم یادونه شوې وه. د امریکا لخوا د بندیزونو د تدریجي لرې کولو او د ایران لپاره د پراخې بیا رغونې د پلان موضوع هم شامله وه. خو دا ډیپلوماټیک فرصت یوازې څو ورځې وروسته له جدي ستونزو سره مخ شو. درېیم وروستي بریدونه څنګه پیل شول؟ د جون پر 15مه یوه سنګاپوري سوداګریزه بیړۍ یا ایورلولي په نوم د عمان ساحل ته نږدې په بې پلوټه برید کې ووژل شوه. دا امریکا مرکزي قومندانۍ یا سټاکام ایران د برید مسؤل وباله او یوه ورځ وروسته یې د ایران د ساحلي رادارونو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو پر زیرمتونونو بریدونه وکړل. بله ورځ د کیکو په نوم د تیلو ټانکر هم ویشتل شو. سټاکام وویل چې په بیړۍ کې له 2 میلیونه بیرلو زیات خام نفت موجود او امریکا په غبرګون کې یو ځل بیا ایراني پوځي مرکزونه هدف وګرځول. دا معلومات د امریکا د پوځ ادعا ده. ایران د پیښو په اړه بیل روایت وړاندې کړی او امریکا یې د موافقې په ماتولو تورنه کړې ده. د جولای پر 1مه وضعیت لا پسې خراب شو. سنټاکام وویل ایران پر 3 سوداګریزو بیړیو بریدونه کړي. امریکایي ځواکونو په ځواب کې له 80 زیات ایراني اهداف وویشتل چې د هوایي دفاع سیستمونه، رادارونه، د بیړۍ ضد توغندي او د سپاپاساران له 8 زیاتې کوچنۍ بیړۍ پکې شاملې وې. د جولای پر 8مه امریکا د شاوخوا 90 نورو اهدافو ویشتلو اعلان وکړ.
د جولای پر 11 سنټاکام وویل چې په یوه بله شپه کې شاوخوا 140 ایراني پوځي اهداف ویشتلي او د 3 شپو په ترڅ کې ټول ټال له 300 زیات اهداف په نښه سوي. د جولای پر 12 امریکا د لومړي ځل لپاره په جګړه کې سمندري بې پیلوټه وسایط وکارول او په بندر عباس کې د اوبتلونو او بیړیو د ترمیم یو مرکز هدف وګرځاوه. څلورم د هرمز تنګی ولې د شخړې اصلي مرکز دی. هرمز تنګی د ایران او عمان ترمنځ پروت دی. د سعودي عربستان، اماراتو، کویت، قطر، عراق او ایران نفتو د ګازو لویه برخه له همدې لارې نړیوالو بازارونو ته رسیږي. ایران وايي د جون موافقې اجازه ورکړې وه چې تهران د بیړیو لپاره خوندي مسیر وټاکي او تګ راتګ تنظیم کړي. ایراني چارواکي غواړي بیړۍ د ایران شمالي مسیر وکاروي او له یوې نوې ایراني ادارې سره ثبت شي. امریکا بیا وايي بیړۍ باید د عمان د ساحل له جنوبي مسیر څخه آزاد تګ راتګ ولري او ایران حق نه لري چې نړیوالې سمندري لارې کنټرول یا پر بیړیو فیس وضع کړي. د جولای پر 10 ایراني استازي په ملګرو ملتونو کې وویل چې د تنګي پرانستل، د ماینونو پاکول او نور فعالیتونه باید یوازې د ایران په واک کې وي. ولسمشر ټرمپ وروسته وویل امریکا به د هرمز تنګي ساتونکې وي او د امنیت د برابرولو په بدل کې به له بیړیو پیسې اخلي. به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمیدهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید. راپورونه ویلي چې د 100% وړاندیز شوی. حقوقي متخصصان وايي د ایران یا امریکا لخوا د یو نړیوال تنګي د انحصاري کنټرول او اجباري فیصده له نړیوالو سمندري اصولو سره جدي حقوقي ستونزې راپورته کوي. د امریکا حکومت اعلان کړی چې د جولای پر 14 د ختیځ امریکا پر وخت د مازدیګر له 4 بجو د ایران پر بندرونو محاصره بیا عملي کوي. د واشنگټن په وینا دا محاصره د ایران بندرونو ته پر تلونکو یا راوتونکو بیړیو په پلي کیږي، خو نورو خلیجي هیوادونو ته د تلونکو بیړیو مخه به نه نیول کیږي. پنځم د ملکي بیړیو او نړیوال اقتصادي زیان. د دې جګړې تر ټولو ستر قربانیان یوازې پوځیان نه دي، سوداګریزې بیړۍ او ملکي سمندري کارکوونکي هم په خطر کې دي. د سمندري چارواکو نړیوال سازمان یا IMO د جولای تر 14 په سیمه کې 350 سمندري پیښې او د لږ تر لږه 14 سمندري کارکوونکو مړینه ثبت کړي. سازمان وايي په سیمه کې د 100,000 څخه زیاتو سمندري کارکوونکو وضعیت څاري چې ځینې د تګ راتګ د محدودېدو له امله په بیړیو کې بند پاتې. د سمندري معلوماتو د یا د کپلر ادارې ارقام چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبره کړي چې هغه ښیي چې د جمعې او دوشنبې ترمنځ د تنګي تګ راتګ د تېرې اونۍ په پرتله شاوخوا 52% کم شوی و. په یوه یکشنبه یوازې 14 بیړۍ تېرې شوې وې، په داسې حال کې چې له جګړې مخکې هره ورځ نږدې 130 بیړۍ تېرېدلې. تازه جګړو د نفتو بیې هم پورته کړې. د جولای پر 14 د برنټ خام نفتو بیه شاوخوا 2.3% پورته سوه او 15 ډالر ته ورسېده، وروسته له هغې چې یوه ورځ مخکې بیې نږدې 10% لوړې سوې وې. د لوی سره څه تېل نشته، مسپن کې نشته، پنجګور کې نشته، تربت کې نشته، په کوټاني کې نشته. ستا هغه ډېر ګران په 420 نن سهار ما په مستون کې رانیولي دی، په 440 ما د لې ورکوله. سرکار راغلی پمپونه یې ګرده بند کړه. شپږم اټومي موضوع اوس په کوم حالت کې ده؟ که څه هم د هرمز تنګي د روانو بریدونو فوري دلیل ښکاري، خو د امریکا او ایران د شخړې اساسي موضوع لا هم اټومي پروګرام دی. امریکایي چارواکو د جولای پر 10 ویل هره وروستۍ اټومي موافقه باید ایران مجبور کړي چې د لوړ غني شوي یورانیم زیرمه وسپاري. You want to see trouble? Let them have a nuclear weapon. We're doing very well with Iran. They've been decimated, and we're making a deal with them, and we'll see how that all goes. And right now, as you probably heard yesterday, we had 19 barrels of oil, 19 million barrels of oil come off, and that's the biggest in the history of the Strait, the Hormuz Strait. ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی او د سوله ییزې اټومي انرژي حق لري، خو د اټومي موادو دقیق وضعیت په خپلواک ډول تاییدول ستونزمن دي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي چې د 2015 کال په جون کې د ایران پر اټومي مرکزونو تر بریدونو وروسته یې د سار فعالیتونه ودرول او د امنیتي خطر له امله خپل پلټونکي له ایران څخه وایستل. آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند، اعتبار بین المللی خود را به حراج گذاشت و به همین دلیل سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تأسیسات هسته‌ای همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.
دا معنا لري چې د غني شوو اټومي موادو د ځای اندازې او حالت په اړه د امریکا، ایران او نورو لورو ادعاوې په بشپړ ډول د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لخوا نه دي تایید شوي. همدا نامعلوم حالت د جګړې خطر زیاتوي. امریکا وايي وخت محدود دی او ایران ویریږي چې د خپلو اټومي موادو سپارل به د فشار پر وړاندې تسلیمېدل وبلل سي. اووم د دواړو خواو محاسبه څه ده؟ امریکا هڅه کوي په فوزي فشار، سمندري محاصرې او اقتصادي بندیزونو ایران دې ته اړ کړي چې د هرمز تنګی په بشپړ ډول پرانیزي او د اټومي موادو په اړه پراخ امنیتي امتیازونه ومني. ایران بیا پوهیږي چې له امریکا سره په مستقیمه پوځي مقابله کې برابر ځواک نه لري، خو د جغرافیې، کوچنیو بیړیو، ماینونو، توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله کولی شي نړیوال سوداګریز تګ راتګ ګډوډ کړي. همدا ګډوډي د نفتو بیې لوړوي او پر امریکا، اروپا او د خلیج پر حکومتونو سیاسي فشار زیاتوي. په ایران کې د واک داخلي وضعیت هم مهم دی. امریکایي چارواکو ویلي په تهران کې د سختدریزو ډلو او نورو سیاسي مرکزونو ترمنځ اختلاف د موافقې عملي کول ستونزمن کړي دي. ایران بیا وایي امریکا د پوځي بریدونو او د موافقې د شرطونو په نه عملي کولو سره د باور فضا له منځه وړې ده. دا دواړه ادعاوې باید د خپلو اړوندو لورو دریځونه وبلل شي، نه په بشپړ ډول تایید شوي بې طرفه حقایق. اتم راتلونکې سناریوګانې او پایله. اوس درې احتمالي سناریوګانې شته. لومړی محدودې نښتې دوام کوي. امریکا به ایراني پوځي اهداف وهي او ایران به د بیړیو، امریکایي اډو او د واشنګټن د سیمه ییزو شریکانو پر وړاندې محدود بریدونه کوي. دا حالت ښایي رسمي پراخې جګړې ته ونه رسېږي، خو د یوې غلطې محاسبې خطر پکې ډېر دی. دوهم د قطر، پاکستان، عمان، ترکیې، مصر او سعودي عربستان په منځګړیتوب یو نوی موقت اوربند رامنځته کیږي. په دې حالت کې به لومړی د هرمز تنګی پر تګ راتګ موافقه کیږي او اټومي موضوع به وروسته خبرو ته پرېښودل کیږي. درېیمه او خطرناکه سناریو دا ده چې پر یوې لویې سوداګریزې بیړۍ، امریکایي اډې یا د خلیج پر یوه هیواد مرګونه برید وشي. داسې پیښه کولی شي د امریکا پراخ عملیات د ایران شدید غبرګون او د سیمې د نورو هیوادونو مستقیمه ښکیلتیا رامنځته کړي. تر اوسه هیڅ لوری د هرمز تنګی بشپړ کنټرول نه لري. امریکا د ایران دننه د پراخو بریدونو توان لري، خو ایران بیا هم کولی شي سمندري تجارت ګډوډ او د نړیوالو اقتصاد لپاره لوړ لګښتونه رامنځته کړي. نو اصلي پوښتنه دا نه ده چې کوم لوری په یوه شپه کې ډېر اهداف ویشتلی شي. اصلي پوښتنه دا ده چې آیا دواړه حکومتونه تر هغې مخکې یوې عملي موافقې ته رسېدلی شي چې یوه بله مرګونې پیښه ټولې ډیپلوماټیکې لارې وتړي.